بسم الله الرحمن الرحيم. د تقدیر دا پریکړه حیرانونکې ده. د ګشتي درویش کلن اوسیدونکی باور خان کال وړاندې د قتل په جرم کې د یوه شریک په توګه تر زندان راغی، خو ډیر کله داسې پیښې په لوی خیر تمامیږي. هغه نن په زندان کې د قرآن کریم د یوه حافظ په توګه د فراغت دستار په سر کړ. الحمدلله خو خوشاله یم. دلته مې درسونه مې ویلل، د حفظ دوره مې وکړله، دغه درسونه مې ویلې، سیرت غونډې مې وکړلې او ښه خوشاله یم. درسونه مې ویل په نګران محبس کې. د باور خان په څیر یو شمیر کسان نور هم شته چې د زندان مودې د ژوند اړخ ور بدل کړ. د تازه فارغو شویو په ډله کې داسې کسان هم شته چې وړاندې هیڅ کسب او کمال نه درلود، خو نن د یوه مسلکي وګړي په توګه خپلې کورنۍ او ټولنې ته وړاندې کیږي. دلته ډیر ملګري دي چې بیکارۍ له امله راغلي دي زندان ته، او دغه مسلک له طریقې ډیر څه مونږ زده کړه په دې 3 میاشتو کې. حتما دې ځای نه چې ووتل د خپل حرفې له طریقې حلال روزي به حتما خپل فامیل ته ګټي او نور د افغانستان خلکو ته هم یو زمینه مساعدوي. نن ورځ د ننګرهار په مرکزی زندان کې 110 تنه چې د قرآن کریم حفظ، ناظره او د حرفې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي فارغ شول. دوی به له دې وروسته خپلې کورنۍ او ټولنې ته د زیان په ځای د ګټې رسونکي وي. تقریبا 110 کسان موږ فارغین لرو په دغه نن غونډه کې چې هغه مختلفو بخشونو نه دي. حرفوي زده کړو کې مثلا خیاطي ده، درزي توپ چې ورته وایي، دغه رقم د سولر سیستم د زده کړو نه فارغ شوي دي او د لیک لوست نه فارغ شوي دي، همدا شان د حفظ او د ناظرې د قرآن کریم نه فارغ شوي دي. دا یقینا د زندان د مسؤلینو لوی ابتکار دی چې دوی ته دلته درسي حلقات برابر کړي. همدارنګه د صنعت په برخه کې دلته استادانو د شاګردانو ته ډېره ښه روزنه ورکړې. دغه د نن عملا فارغ دي. که چېرته دوی د محبس نه وځي او رها شي، نو دوی د کور دپاره د حلالې نفقې او همدارنګه نور په دا درس ور زده کولی شي. په دغه غونډه کې د زندانونو چارو د سمون ادارې چارواکو وویل په ټول هیواد کې زندانیانو ته د دیني زده کړو ورکولو لپاره 6 نوي مدرسې جوړې کړي چې پکې زرګونو کسانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. همداراز دوی وویل پلان لري چې نږدې راتلونکي کې به د هیواد په ټولو زندانونو کې زندانیانو ته د نیمه لوړو زده کړو پروګرامونه هم پیل کړي. ورونو د افغانستان زندانونو چارو سمون ادارې په ټول افغانستان کې 6 نوي مدرسې لري، په ولایاتو په ولسوالیو کې. الحمدلله په تعداد مو حافظانو د ناظرې څخه تقریبا تر 3,000 تعداد پورې په ټول افغانستان کې فارغ کړي دي. موږ په ټولو زندانونو کې منظم انسټیټیوټونه جوړوو. د نهم صنف نه واخله د 10 نه تر 12 پورې دا ټول زندانیانو چې دا درسونه یې ویلي، موږ به د دوی نظامي مسلکي زده کړې ورکوو انشاءالله، تر څو دوی خپل اولادونو ته حلاله نفقه راوړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته زندانونه اوس د زده کړو په مرکزونو بدل شوي دي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، جلال آباد.